عليه وسلم په جمعات کې یو طالب یو شاګرد جلیبیب رضی الله عنه دا د رنگ تورو او صحابو ډیر اهمیت نه ورکو صحابو پسترګو کې ډیر قدرمن نو ځکه د رنگ نم تورو او ما دي چې ور سره نو نسب نشه قوی نو صحابو ته دونه نه کتل قدر بیان ورکو نبی صلی الله علیه وسلم یورز د جلیبیب خاطر راغه ورته جلیبیب واده نه کې خزانه کې وجلیبیب رضی الله عنه ویل یا رسول الله ومن يزوجني ولا مال ولا جاه يا رسول الله ما بڅوک خور نور راکی مال بڅوک واده راکی نه می مالشتا نه می جاشتا نه راس مالشتا نه می نسب شته نه خایشته یا رسول الله ما بڅوک نور راکی نبی صلی الله علیه وسلم دویم کړه اوس به مخامخ شو به ورته ویل چې جلیبیب واده نه کې ویل یا رسول الله ما بڅوک خور نور راکی زما رنگم خیستانه دي مالم را سره نشته دي جاهم نشته دي دریم کړه اوس به نبی صلی الله علیه وسلم ملاوشه ورته ویل واده نه کې اخر ته جلیبیب رضی الله عنه ویل یا رسول الله ته ځان په دې باندې مستړی کوا د دې خلق په وړاندې باندې زس پکې ما او دا خلق ما د دونه د قدر په سترګې باندې نه ګوري دا به قرار د نبی سلام په جمعات کې ناسو او چا به څه کتل نه درنګ نه تور مال چې وصل نه مسافرو وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته جلیبیب تخفکیګم غیر انک عند الله لست بکاسدا جلیبیب ورته د الله په وړاندې باندې سپک نی د الله په وړاندې باندې ورته ډیر قدر منی د نبی صلی الله علیه وسلم قال یو انصاری صحابي راغی او د دې انصاری صحابي د لور خاون او پادشاه او ملشوي او لور یې کونډه شوی و چې کله د صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ستالور د منګه غواړو دې صحابي ویلي چې رسول الله چې تاسو زما لور غواړئ زما لور سره قربان نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ملګری ځان د پاره نه غواړم زمونږ ملګری د جلیبیب داګه د پاره غواړم نو دې صحابي ویلي چې رسول الله جلیبیب زمون په کور کې ماشوره وګړي به زتا ته جواب وایم دغه صحابي لاړ خپل کور کې خپل خزه ته ویلي چې زمون دالور رسول الله غواړي دې خزه می ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم زمون لور غواړي زمون لور د نبی صلی الله علیه وسلم قربان شي نو دې خاوند دې ورته ویلي چې ځان د پاره نه غواړي د جلیبیب د پاره غواړي نو دې خزه وته ویلي جلیبیب موږ څنګه خپل لور ورکو موږ پلاني نه دا ورکړي جلیبیب خو درنګ نه تور دې مالو سره نشته دې او په دې مسجد نبوي کې ناس دې جمعات کې ناس دې وای په دې کې دالور چې وا هغه ډیر مؤمنه زنانه وا لوري دن ناس دا اغي आवाज وکړي مور خپل ته چې اتردانی طلب رسول الله صلی الله علیه وسلم آیه تاسو د الله رسول امر او خبر رات کوي او دغه په مخالفت کې واقع کیږي کما د الله رسول جلیبیب د فارغ واړي ما الله رسول نه ځای کوي مولا ور کوي وای ماشوره په دې باندې رااله چې زور به کو په دې کې جلیبیب د سره واده وکړه په دې کې مدینه منوره کې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخروج الى الجهاد نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې جهاد ته ځو نو د صحابه ګروپ یې تیار کړ او جلیبیب رضی الله عنه هغه انسانو چې جهاد ته د ټولو مخ کې تا بازار کې اسلحه وغیرہ واغسله او جهاد ته روان شو د خزینه الاخوان نه دی اغسته هغه خزه چې په ډیرو مشکلات باندې د تمیل شوی دا هغه ته نه پاتې کیږي تور او اسلحه وغیرہ راوځه جهاد ته روان شو وای کله چې جهاد تلان وای په دې کې جنگ وشو معرکه وشوله د نبی صلی الله علیه وسلم په قانون دا د جنگ نه پس خپل ملګری قتل چې څوک ژوند دي څوک زخمین دي څوک شهیدان شوی دي وای ملګری راټول د شهیدان ملګری راټول وای په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم وګورو چې ورسې وګوري څوک پاتې نه دي صحابه بلال یو شهید به راوسته رابع ولا بيبي نبی صلی الله علیه وسلم له تاسو پانګو کې څو ورک نه دي به بل صحابه وکتل بل کس به راوسته شهید به راوسته زخمی به راوسته په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خلک کله ټول ملګری راټول شو نبی صلی الله علیه وسلم پانګو کو نو دا کوم چې غریب انسان دې د چا پام نه همیش په معاشره کې غریب چې دا ورکی خو لیکن د الله او رسول په نسبت غریب ډیر اوچدي وای نبی صلی الله علیه وسلم غږ وکړ چې ولکنی لا اجد جلیبیب وای زه جلیبیب نه به مزم جلیبیب نخکاری وای صحابه لار وګرځیدا دا جلیبیب رضی الله عنه د میدان د جنگ نه بارو مشرکان ته وجلیو ادا خپل په وینو باندې سور پروتو وای کله چې صحابه ورله او پانګ یو کو جلیبیب پروت دی او په وینو باندې سور دی او خواته هم مشرکان مردار پراته دي وای نبی صلی الله علیه وسلم ورغه او جلیبیب رضی الله عنه راجک او دا سره ول په دې کې خدا